अस्सलाम वालेकुम د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. انسان چې لا نو پیدا آدم علیہ السلام لا نو پیدا په دې مقدس مکه پیریانو سیدل او چې ځمکه الله جوړه کړه نو پروردګار فرشتې راولېږلې نو فرشتو بره په اسمانونو کې عبادت کو هلته بیت المعمور دی هلته به تلل او د پروردګار عبادت پرې کو حدیث پاک کې راځي وی دومره د الله فرشتې زیاتې دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتې د الله تعالی عبادت کوي او کومې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړو تر قیامته پورې د هغې نمبر بیا نه راځي کله نه فرشتې پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دی او کله به دا فرشتې پناه کېږي او د انسانانو او د اسمانونو پناه کېږي نو یو ځل چې کومې فرشتې عبادت وکړه قیامته پورې نمبر نه راځي دومره د الله بېشماره فرشتې دي ورونو دغه فرشتې چې ځمکې ته رالې د الله نه درخواست وکړو چې بره خو په اسمان کې یو کوټه شته بیت المعمور چې هغې کې عبادت کېږي دنیا کې به مونږ کوو نو الله تعالی ورته د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه ورکړه غونډه یو کوټه پکې دیوال میوال دا نه چې ګنې ګندلې دیوالونه یې جوړ شو چت پې واچولی شو په یو کاڼي کې یو شان کوټه وی دا یو څه او ځمکه کې زه درته یو ځای کې هلته یې کښېدی او دغه کوټه ستاسو د عبادت ځای شو نو موجوده چې کوم دی بیت الله شریف دی هغه د زمرودو کوټه یې راوړه او په دقه ځای د پاسه یې کېښوده فرشتو به پکې عبادت کو او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان دپاره دی ګورې د انسان نه مخکې هغه بل شی و ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه د انسان دپاره الله دا ړومبی کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقع ذکر کړې وه د یو بل مقصد دپاره آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا او ده کې تا واچوله دې را جمدې شو داسې را جمدې شو لکه انسان چې د خوبه راپاڅي نیم چې دې جمدې شو مفسرین لیکي د جنت دا خشته ښکلې میوې یې ولیدلې قدې غټو اوږدو لوړ او پلن زمونږ په دې غټو ګزونو 10 ګزه اوږدو او زمونږ په کتابونو کې چې کوم زراع راځي د سنګل برابر په هغې 15 ګزه او زمونږ په ګزونو 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو باندې پلنو او عربیه کې چې کوم زراع راځي یو سنګل نو په هغې باندې 7 ګزه پلنو خو زمونږ دا غټ ګزونه درته زه کوم چې په دې مونږ کپړه قد کوو په دې ګزونو 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه چې دا نیمه سا پکې وشوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا خشته منظرونه یې ولیدل نو زر راپاڅېدو ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي شین شي ته د انسان زړه کېږي خوږ شي ته د انسان زړه کېږي نو لاندې پکې لا روح نو تلې نو واپس پرېوت پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل ور انسان د تلوارې نه پیدا دی لږ صبر وکړه چې دا ستا د خپو ته ورسي نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځو بیا پروردګار دې وده که د ده د دې ګسې پختۍ د برې تېنه چې تینې ته اوچته مرۍ ته کومه پختۍ نږدې ده د هغې نه پروردګار یو پختۍ راوویستله اوچته او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام چې دا زمونږ مور او پلار دي نیا او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن وی ښځې او سړي د یو بل دپاره جامه ده لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي د ده پې حیا راغونډی دی پې د ګرمۍ نه بچي دی پې د یخنۍ نه بچي دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا به محفوظی د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دي دفاع یو بل د ګرمۍ نه د یخنۍ د ګرم د یخ د دنیاوي مصیبتونو آفاتونو کوشش کوي چې یو بل بچ کړي د یو بل حیا او د یو بل عزت دی
نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پختۍ نه بیبي حوا پیدا کړله. حوا به دوی چې کله راویښ شو ویې کتل نو حوا بیا ورته خوا کې ناسته وه. او الله فرمایي دې دپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي. سړی پې دمه شي. ښځه بدن نه د سړي دپاره په کور کې کار کوي، د کور د کارونو نه سړی خلاص، او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي، د بار نه ښځه خلاص. نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل. هغه د انسان طبیعي میلان محبت مینه وي. پروردګار او فرمایل چې لږ صبر کوه توره دې په منځ کې نکاح تړو. د نکاح نه پس دا طاقت ده نه، نکاح ورله وتړله. او زموږ رومو بعضې مفسرینو لیکلي دي، بعضې حضراتو چې نکاح تړله نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقرره و چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي. مهر به یې شي نو ما ووایي چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی وله مقرر کړم. وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه، دا ستا د دې خپلې بیبي دپاره مهر کو. هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف و. نبی علیه السلام په د حضور د حضرت آدم علیه السلام نو تیر دې نه موږ د نبي علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومیږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان، د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوندتوب شو زموږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جوړ ورونو په جنت کې اوسېدل، په جنت کې خپل ژوند تېراو، ښځه او خاوند یو بل سره خوشحاله و. یو بوټی ورته الله تعالی بانه کړ. هر څنګه بوټی چې څوک وایي د غنم بوټی و، دا الله انتظام کو. مخکې نه فرشتو ته ویلي و چې په مخ د ځمکه یو خلیفه پیدا کړو، نو الله یو سبب وله جوړو. دا قی الله چې آدم علیه السلام یې د خاورې خټې نه پیدا کړ. دا قی الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان جنت کې مې وله ګورې ژوند ورکړو. ما پې ظلم نه دی کړی چې لومبې مې د دنیا په دې خټو کې او د دنیا په دې ځمکو او په دې کاروبار کې پیدا کړی دی، نه ما په جنت کې پیدا کړ. د جنت په میوو کې مې اوساو، د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ، خو د ولي بوټي له ګوتې وړې چې ما منع کړ. دا قی د انسان قدر او عظمت دی او د الله مخالفت ښایي چې څوک د الله مخالفت کې الله پې خفه کېږي. شیطان ورته رونو وسوسه واچوله په هره طریقه چې وي. دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله، نه الله دله دومره طاقت ورکړی دی. په دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې هم د انسان پړه کې دې خپله سر ورغورځولی شي. دومره طاقت دله الله ورکړی دی، لکه نور څونه اوچت دی او په ځمکه یې د ګرمۍ ستر شته. پکې هلته ګرځي او د یقنۍ هوا یې دلته رارسي. نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی دی. نو آدم علیه السلام بیبي ته یې اول ته وسوسې ور واچولې، دې بوټي له ګوتې یوسه. مونږ خو الله منع کړي یو. وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شکولو خفه کېږي. دې له یې منع کړې یې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزوي او که دا هم وخوړه همیشه به په جنت کې یې. وی دا ستا خبره غلطه ده، قسم یې ورته وخوړ. وی زما دې په رب قسم یې چې رښتیا درته ویم. خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم درته نه اورېدلې، د الله په نوم یې قسم واورېد. ها تا د الله په نوم قسم مه خوره. قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان په اعتبار کې مونږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو. زمونږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده، غلطه قاعده، او دا ولې په اعتبار نه کوي ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي. په معمولي سي په 2 روپو د الله په نوم خلک قسمونه خوري. دې نه رومو ځان ساتئ. د الله نوم د دنیا دپاره مې استعمالوئ او د الله په نوم په دروغه قسم مه خورئ، په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي. او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وکړي نو پکار ده چې دې په اعتبار وکړي. نه هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نو دي چې د الله په نوم به څوک په دروغه قسم خوري، خو چې قسم یې ورته وخوړه ویې پت ته رښتیا وې. زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړې چې د کوم بوټي نه الله منع کړې، خو چې یوې هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې دې غوندې کوشوي.
مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره و هغه پکې پیدا شو د جنت جامې ته کوش بوټي کې دا خاصیت و چې یو دسمات یې دریله ورولي خوله پیدا کوي لاړه پیدا کوي تړیوالی پیدا کوي غم پیدا کوي رکوټ او دسمات پیدا کوي مرګ پیدا کوي بیماری پیدا کوي دا خو جنت شته نه دې له به دنیا ته راتلل غواړي کم خاصیتونه چې بوټي کې وو جنت کې نه پوره کېږي به دنیا کې پوره کېږي نه جنت کې څوک رکوټ ولی او دسماتولی شي نه پکې څوک ټوخ کولی شي نه پکې بیماری راځي نه پکې مرګ راځي نه پکې خوله شته نه ستړی ژوند شته نه پکې وده کېدل شته او دې بوټي خو هغه څیزونه پیدا کول نو اوس به څه کېږي اوس به خامخا دنیا ته راځي وطفقا یخطفان علیهما من ورق الجنه اوس بربر شو نو د جنت په بوټو پسې منډې والې ګوره دا حیا د انسان فطري د فطري ګوره غریل ته نور انسانان نشته چې ځان ته کوټ کړي فرشتې خو تا ته په سترګو ښکاري نه نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا نی دی د فطرت مخالف دی د انسان فطرت او طبیعت به دا غواړي چې دی به حیاداري حیادار بې حیا انسان د خدای ډېر بدي شي خدای دې هم د بې حیایۍ نه وساتي نو بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راخیستې او هغې د ځان نه تاولو چې ځان پرې پټ شي الله د اسمان نه راکوز کړل د جنت نه الله راکوز کړل وی باد تاسو ته معنی وی چې داسې مه کوئ ورونو قرآن شریف کې بل ځای الله په خپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای هغه خبره یېره شوه یېره د انسان یېره راځي که نه او الله وایي وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قطع زما د حکم خلاف ورزي کړي خو د هغې قسم د وجې زما هغه خبره ته یېره شوه نو بوټي له یې ګوتې یوړې خولې ته یې یوړه الله پہ غصہ شو خپه شو دنیا ته راکوز کړل کوم ځای راکوز شو حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو سرندیب مخکې د هندوستان یو ریسه وه بیا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو سریلنکا ورته وایي نن سبا د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی غټ غر د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی د خپې نښه خپې څومره وه 6 فوټه 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه خپله خپې نشان ځکه وجود یې 10 ګزه و نو چې 10 ګزه وجود یې نو خپه خو یې زمونږ په شان 6 انچه دی که نه خپه د انسان خو د وجود د قامت برابري نو خپې چې وجود یې 10 ګزه و نو د خپې نشان یې 6 فوټه و 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده او تاریخ لیکي چې هندوان مسلمانان عیسایان یهودیان دا ټولې تماشې لدي غر ته ورخیږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښې له ورځي ولې کافر هم ورځي ځکه د کافر هم نیکه دی یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی او دقه رنګې مسلمانان پې مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی صرف هغه خلک یې نه مني بعضې خلک شته لکه دا دهریان چیریان او روسیان هغوی دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو یو غټ کافر تیر شوی دی دارون ورته وایي دارون د هغه یو جدا نظریه وه سوچ دی د کافر هم حقه سوچ دی هغې وی انسان په اصل کې بیزو بیز دا د هغه سوچ دی او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلی کېږي دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د دارون د عقیده او دا نظریه خلکو ته کوي چې انسان په اصل کې بیزو بیز نو چې بیزو په دې ځنګل کې به یې منډه والې د بیز خو لکۍ وه د انسان خو لکۍ نشته وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده نو منډې به یې والې دی به په ګوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مګله نو لکۍ ته پرېوته نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي نو په دې مخکو 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پرې ولګېده نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 خپې به یې اوچتې کړې ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګوي دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې نو هغه 2 خپې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې
نو د انسان په اصل کې بيزو موږ د بيدارو نه جوړ شوي موږ وایو نه موږ د آدم علیه السلام اولاد یو او په تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بيزانو په شان دي که دوی د بیز اولاد وي به موږ د بیزوګانو اولاد نه یو خدای هر مخلوق کا دی بي انسان د بیز نه جوړ دی دا بیز دته نه جوړو دا چرګان دته نه جوړ دی دا غویان دته نه جوړ دی دا میخې دته نه پیدا دي دا نور چیزونه دته نه پیدا دي دارونو الله هر جوړه پیدا کړی او دا غي نه نسل جوړ کړی دا نه چې موږ د بیز نه پیدا یو انقلاب راغی په بیز کې انسان ته جوړ شو د انسان په لکونو کاله تیر شو په دې کې انقلاب نه راځي چې دنه بل څه شی جوړ شي بیز کې راته د کې نه راځي دا ټول دروغ دی رونو د بیزوګانو ځان له نسل دی د انسانانو ځان له نسل موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد یو هغه دواړه الله پیدا کړي تاسې راکنه چرګانو نسل جدا دی چرګاو اگې کم شي مخکې پیدا دي څوک پکې لا دام هر شي چې مخکې پیدا دي کاږي ده او که چرګه ده خدای پیدا کړي دي د هغې نه نسل پیدا کړ میخو ځان د الله نسل پیدا کړ د غو الله ځان نه نسل پیدا کړ د چینځخانو الله ځان نه نسل پیدا کړی دی هره جوړه الله پیدا کړ او د هغې نه نسلونه جوړوي دا بیا خبره چې بعضې وخت کې الله په غوسه شي نو انسان د بیز په شکل کې دا د الله قهر او غضب خو کوم انسان چې مسخ چې کوم قوم مسخ شوی دی الله د خنزیران او شادوګان او بیزوګان جوړ کړي دي هغې د اوو ورځو نه زیات ژوند نه دی تېر کړی اوو ورځو کې دننه خدای بیا مردار کړي د زما ورونو آدم علیه السلام دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې زموږ نیکه دی یهودیان یې مني عیسایان یې مني او بعضې هندوان وایي چې دا قدم چې په سرندیب کې په سریلنکا په دا غر کې دی وی دا د ګوتم بد دی وایي وی دا د آدم علیه السلام نه دی هغې داسې وایي دا خبره هم غلطه ده ځکه چې ګوتم بد د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیدا دی ګوتم بد تقریبا 610 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې د عیسی علیه السلام 2008 کاله وشو نو 2008 سره جمع که دغه 600 او ته د پاته نو تقریبا ته د 3000 نه زیات دی جوړېږي او د ګوتم بد بوتان دوی په خپله جوړ کړي دي ځای په دی شته ځای په دی د ګوتم بد بوتان دوی جوړ کړي دي د ګوتم بد قد خو زیات نه زیات 6 فوټه دی نو چې 6 فوټه ګوتم بد نو خپې سکه 6 فوټه شوه دا کېدی شي چې د انسان قد د 6 فوټه او د خپې قدم د 6 فوټه دا امکان نه لري ځکه دوی په خپله کې د ګوتم بد کوم بت جوړ کړی دی نو هغه 6 فوټه تقریبا نو د 6 فوټه انسان قدم 6 فوټه نی ورونو دا زمونږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابته ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړ او د هغې نه نسل خور آدم علیه السلام په دغه سرندیب په دا غر کې الله راتو او حوا بیبي کوم ځای پې راکوده شوه په جده عربۍ کې ورته جده وایي جمل او ساوي لیکلي دي او مونږ خلک ورته جده وایي په جده کې الله راکوده کړه او زه چې جدې ته بوتلو نو په جده کې یو لویه مقبره ده په مقبره حوا باندې مشهوره ده هلته ورته خلک د حوا بیا مقبره وایي هغې ته زه چا بوتلم ډېره لویه اوږده مقبره ده هغې کې یو 2 کاڼي دي وایي د دې دواړو کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا بیا قبر دی دیوال کې تاو دی او غټه دروازه پکې لګېدلې مونږ هم دروازه چا کولاو نه کړه خو داسې یو لوړ غوندې چبوتره او په هغې ورچسپو دیوال یې کیت دی نو دننه م ورته وکتل نو د قبر ته نه هم پکې نشته خو 2 غټې تیږې دي نو مشهوره داسې ده چې دا د بیبي حوا قبر نو حوا بیا خدای پاک په جده کې چې کوم د سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومیټره دی د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کېدی یو عظیم الشان ایرپورټ ته دا د الله غوسه وه یو لرې او بل د بل نه لرې دواړو جلل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا څوک جنت کې رڼا وه دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو دلته اودسماتې دی هلته اودسماتې ضرورت نشته دلته غم دی هلته غم نو دلته ستړی دی هلته ستړي نشته دلته سوچونه او فکرونه یې په جنت کې نشته الله ته جلا کول په مخ په ځمکه پراته
دې کې د سبا دا رڼا راوچته شوه چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګوله آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه زما جلا دې جوړ قبوله کړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خدایه مونږ په ځان زیاتو که نه تا د بوټي نه منع کړي مونږ بوټې ولا یوړی که ته مو نه بخې او ته را باندې رحم ونه کې نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مخ د ځمکه بل څوک نه د چې راڼۍ ولیدله نو سجده ولګوله الله ته اوږده سجده د شکرې دې کې نور راښکاره شو سر یې راپورته که نو بیا خوشحاله چې شکر د رڼا خو نور هم زیاته شوه نو دویمه سجده ولګوله نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکات کې دوه سجدې دي دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کړو دا د هغه طریقه شو یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې کرن دی او ښځه به یې کم دی ګرځېدل نو د عرفات چې کم میدان دی چې حاجیان د عرفې پر ټول هلته راغونډېږي هلته یو غر دی جبل الرحمت وته وایي د رحمت غر په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د ستن اوسن پې شته عرفات دې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاس یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي خلک ورته کېږي رکوټې غر دې دومره لوی نه دی دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل تر یو ځای شو معرفت پیژنګلو ته وایي یو بل یې وپېژندل دغه میدان ته هم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان وایي خوشحاله شو یو بل سره د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو خوشحاله کړي یو بل ته نو پروردګار په مسلمان په حد کې یو فریضه مقرر په چې هم د هغه میدان سره تعلق لري په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې موږ د عرفې ورځ ورته وایو دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی فرض دی فرض خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دیګ هلته الله ته جاري د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکند هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض یې ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نه شو او طوافونه مو کي عمرې مو کي او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي خدای پاک د دغه میدان یو ذمهداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي د هغې په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په ورځ په میدان کې څومره خلک راجمعي دا ټول الله بخي خلک جالي که نه الله ته چغې وري ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاړي څوک پنور ولاړي او مثلا داسې ده چې پنور لږ الله ته ودرېږي واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړې مونځ چې وشي نو چې هوښیار خلک یو مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا نو بیا ورته استاد وي ځه اوس خواره شئ یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر و اذکار دي هغه کوي نو څوک د خیمې یو ګوټ کې څوک د یو اونې لاندې څوک د بلې اونې لاندې خدای پاک ته دا خلک جاري یو چغې وي یو روړي وي او الله ته یو زاوي وي نو الله د انسان په زارې او په ژړا ډېر زیات خوشحالي وي فرشتې راولېږي دا بندګان څه غواړي وی خدای ستا رضا غواړي خدای د ګناهونو نه معافي غواړي چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی د زړه په حالاتو خبردار دی خو دا فرشتې دوی وي چې انسان مه پیدا کوه په مخ د ځمکه فسادونه به کوي ورته کوي چې ګوره ورته اوس ما نه تو نه یریږي وی خدایه تا نه یریږي لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرېښې دي پیسې هم لګولې ده او خولې ترې بیږي او ستا دربار کې جاړې او چغې وایي ستا نه یریږي الله اعلان وکړي دی دا چې څومره بندګان د عرفات په دې میدان کې دا ټول مې وبخښل فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلانکې پکې ګناهګار دی دی خو جدا مقصد نه راغلی پلانکې خو پکې ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی افلانکې خو پکې الله ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی وی د دې نیکانو چې د ما د رضا دپاره کم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور هم ورسره وبخښل
ټول بقا الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاہ دی نو مشهور حدیث دی تاسو ته ما ویلو چې اکثر محدثینو د خپل کتاب شروع د دې حدیث نه کړی او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ټول دین دارومدار په 15 احادیثو دی 15 حدیث دا دی چې ټول دین په دې کې بند دی او ټول احادیثو کې د 15 حدیثو انتخاب کړی دی امام ابو داود او امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم یو پکې دا حدیث دی نو د دې راوی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر سو حالات میں د تنیم ویلو نیم د تنن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک هغه صحابی دی چې د پیغمبر علیه السلام نه په یو ځای کې نه دی جدا شوی او بیا زبردست مجاهد سره تیر شوی دی یو غزا داسې نه ده پاتې چې هغې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک نه داسې یو مجاهد انسان او کلک انسان د خدای په دین کې او مضبوط طاقتور انسان او هر وخت د جهاد په مشورو کې سخت موقف استعمال کړي سخت موقف او کلک رای قائمه کړي د دسه موافقات هم شته موافقات عمر تاسو ته تیره جمعه ویلې موافقات عمر ولی الله صاحب رحمت الله علیه او نور علماء او رسالم پکې یو عالم لیکلی ده موافقات دي ته وایي چې د ده په زړه کې یو خبره الله چولې ده او هغه خبره د خوله نه ایستې ده او د هغې مطابق الله قرآن شریف کې آیت نازل کړی یو څو درته صرف وایم کله چې مکه شریفه فتح شوه بیت الله سره خوا کې مقام ابراهیم ورته وایي نو د حضور پاک ته عرض وکړه الله رسوله طواف مو وکړ آیا د دې طواف نه وروستو د مقام ابراهیم کې یو 2 رکعاته نه کړ دی په عمرة القضا کې رشا ویلي حضور پاک وفرمایلو ما ته خو چې د الله له طرف نه کوم حکم کېږي د هغې تابعداري کو ان اتبع الا ما یوحى الی چې ما ته څه حکم کېږي د هغې تابعداري کو دې متعلق ما ته څه د الله له طرف نه حکم نه دی شوی خو دې خبرې پسې فورا رب العالمین آیت نازل کا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې تاسو د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نفل وکړئ د دغه داو الله اقصی آیت نازل کا نو د رسول الله مبارک د مقام ابراهیم نه شاته ودرېد داسې انداز باندې ودرېد چې مخ مقام ابراهیم ته راته او بیت الله شریف ته لومبو زمانه کې د ښځو د حجاب او پرده د مخ او د لاسونو او د خپو د سټ د مرۍ دا نه وه نوره وه د سینو د شا او دغه رنګې د خېټې او د پتونانو دا پرده وه خو د مخ پرده نه وه ښځې به داسې کولو مخ بار ګرځېدې سر هم که ښکاره او پروا به نه وه په لاسونو او لیچې به م ښکاره وې پروا به نه وه خپې خلک به یو بل کره داسې تلل لکه نن سبا چې رور کره دي یا پلار لور کره دي او یا رور خور کره دي او د خور مخ تم کتی شي د خور سر تم کتی شي او د خور لاسونو تم کتی شي او د خور خپو تم کتی شي دقسې به عام خلک یو بل کره تلل صرف دومره به چې حضور پاک وفرمایل چې یو بل کره ځې نو اجازت غواړې بغیر د اجازت نه من ور داخلېږي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک ته فرمای او عرض وکړه الله رسول پرده ډېره ضروري ده او که دا خپلو ته حکم وکړي چې دې مکمل پرده وکړي نو ښه به کې بار نه ګرځي په دې کوڅو کې د ضرورت دپاره ځي نو پټ مخ دې دي بار دې نه ګرځي رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاک همغسې وې چې ما ته د الله را طرف نه څه حکم نشته نو بیا الله پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی چې بس کور استلار کینه بے ضرورت بنوځي او که بے ضرورت وځي نو جاهلیت کې چې کوم رسمو چې هغې مخ او سر او لیچې او خپې به بربندو په دې طریقه بنوځي فورا بیا خپل ګریوانونه خپلې سینې او خپل سرونه پټ کړئ کوم د دو کې راغی الله په حکم نازل اوس هم چې را کوم ښه دی ګوله او سرګردي او لوپټه په سر نه اچئ
او سټ او مری ښکاري او لی چې ښکاري لستوڼي لنډې وي او پنسي اوچتې کړي قسم په خدای چې ډېر لوی جرم او ګناه دا د جاهلیت رسم دی دا پیغمبر ختم کړی دی او زه حیران پدیم چې خلک وایي دا نه مونږ خو مسلمان یو تاسو مولیان مونږ ته اسلام ښایه پرده ښایه مونږ ته خو پرده ستاسو نه ښه معلومه ده دا ششته پرده تا ته نه ده معلومه یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن پیغمبر خپلو بیبیانو ته ووایا او خپلو لونو ته دې مو ووایا هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي او د مسلمانانو ښځو ته مو ووایا چې په ځان باندې پړونې او لوپټې راواچي قرآن هم دا وایي پیغمبر هم دا وایي او نن سبا مونږ وایو چې مولا خبره کوي نو قسم دې د مونږ نه دوه لیشتې مخکې اوچتې روانې دي نو وایي ته څه پوهېږې دین باندې زه ښه پوهېږم یعنی حیران به نن دا چې دا یو د سوشل میډیا یو غم جوړ کړی په دې به ته حیران شي چې نن امي سړی چې هغه صرف د سکول یو دوه درې کتابه کتلي مولا ته دین ښایي نن مولا ته وایي ته په دین نه پوهېږې داسې مثال دی لکه یو پروفیسر ډاکټر دی او ما څه دوه درې کتابه کتلي دي او زه هغه پروفیسر ډاکټر ته یم چې ته په څه پوهېږې ته خو نه پوهېږې زه پوهېږم که نه د مرۍ په دلو زه پوهېږم او په علاج زه پوهېږم او خیر ته چې خوب فرماله چل راځي سپرکۍ به وخورم او باسکوپان ګولۍ به واچوم دا خو مالم چل لري نو ما دوه درې ګولۍ یادې کړي دي پروفیسر ته یم ته نه پوهېږې نو ما پورې پروفیسر به خاندي که به نه خاندي یو زمیندار دی او زه هغه ته چل ښیم د زمیندار نو داسې خو زه هم په لاره پوهېږم ما ته هم پته ده چې لوګان به داسې کوي او ګنۍ به داسې کوي خو هغه طریقه خو نه راځي چې کوم پوخ زمیندار نه ورځي او زه هغه ته چل ښیم چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم دقه رنګه معلم اته کاله په مدرسو کې رګلېدلی دی او د قرآن او حدیث نه خبر دی او بیا د هغې شرح یې کتلی دي او د پیغمبر حدیث یې ټول کتلی دي او درسونه یې کړي دي ټول عمر او ته هغه ته وایې ته نه پوهېږې او زه پوهېږم ولې د سکول دوه درې کتابه دې کتلی دي دقه لوی غم دی په سوشل میډیا به نن دا اکثر دا لیډران شو یا دا عام خلک شو دا به په سوشل میډیا دا لیبرل خلک دا به کینې او دی به مولا ته چل ښایي ته ما ته وایي چل ښایي ته وایي وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم او ستا ایمان نشته وایي زما ایمان دی مې پته به دې په آخرت کې لګي انشاءالله العزیز ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر موږ خو ډېر کمزور یو ډېره جزاران یو اوس هم حضور پاک به الله ته سوال کوو رب زدني علما یا الله مال علم زیات کې نو موږ د علم دعوې نه کوو چې موږ سره په علم محیط دی خو الله پاک د سره دی خو بیا هم نه دي پکار هر چا له خپلو اوقاتو کې اوسېدل پکار دي هر چا له خپل صادر کې خپې غځول پکار دي نو دین به د عالم نه زده کې زمینداري به د زمیندار نه زده کې ډاکټري به ډاکټر نه زده کې انجینري به د انجینیر نه زده کې دکانداري به د غټ تاجر او سوداګر نه زده کې نو دې باندې خو موږ نه پوهېږو موږ خو په منډی کې څاروي هم نه شو اخیستی منډی کې موږ څاروي نه شو اخیستی په هغې نه پوهېږو سوداګر به یې رالالي زه به یې ګرانه نم به یې راله ارزان والي نو موږ په دین څه پوهېږو همارونو دا ذهن کې واچوئ دا نن لیبرل خلک هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي موږ هم ورته کافر نه وایو موږ فتوې په چا نه لګو ما د یو سړي او دلوي تاسو فتوې مې نه موږ فتوا نه لګو خو چې څوک کافر شي موږ یې خلکو ته ښکاره کړو چې د عقیدې د کفر ده زما سکه چې سړی د ایمان نه وباسم موږ غواړو چې خدای پاک مسلمانان ټول دا دن نه کړي دا کافر خدای مسلمانان کې اسلام ته رادن نه شي خو چې یو سړی د ما مخکې خدای پورې ټوکې کوي او رسول پورې ټوکې کوي یو دین او اسلام او شریعت پورې نو زه ورته نه وایم چې ته ما د ایمان نه وایي زه خلکو ته ښکارم چې ګوره دا عقیده د چا د کفر عقیده دې سړي نه ځان ساتئ دا هیڅوک به ونه کړي چې سړی به د اسلام نه وباسي او کافر کوي به موږ خو خدای نه سوال کوو چې الله کافران ټول مسلمانان کړي او الله چې څومره کافران دي او منافقین دي خدای سوچه مسلمانان کې او د اسلام د سپین بیرغ او د رسول الله مبارک د اسلامي جنډې لاندې خدای ټول داخل کړي موږ خو د خدای نه دا سوال کوو او د قرآن د جنډې لاندې او د پیغمبر د سنتو د جنډې لاندې پروردګاره داخل حضرت عمر فاروق دا ګول آیت نازل شو د پردې د دغه کې اراده خدای آیت نازل عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار او داسې منافق وګورئ منافق څه ته وایي لکه کفر وي لکه د دین دشمني وي په خولې اسلام ډېر خلک وایي پلان کې خو مونځ کوي او کو عبدالله ابن ابی هم مونځ کو ته ما پسې مونځ کې هغه رسول الله مبارک پسې مونځ کو ته ما پسې مونځ کې ته ځان لکې هغه چا پسې مونځ کو رسول الله مبارک پسې یاره جی هغه خو اسلامي خبرې کولې هغه جهاد هم کو عبدالله ابن ابی د جهاد لنه دی هغه جهاد هم جهاد کې باقاعده شریک دی او بیا یو مسله داسې راله چې موقع ومونته نو د خپل ګند د خولې نه راووته
لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. دې عدل تللی رسول الله مبارک سره جهادونه کړي، تا جهاد هم نه دی. ریاض الجنت کې بناستو حضور پاک سره فی روضة من ریاض الجنه، مدینه منوره کې بناستو. هغه د دې زمانې خلکو نه دي کړي، منځونه کړي دي، روجې نیولې دي، صدقې به یې ورکولې. وی بندې کې الله صدقې اخره کې یو ځل وایي د حضور پاک په دې مرګرو باندې ګورو مرګرو ته وایي داسې کړي دي. هغه خو مونځ پیغمبر پسې کړی دی، مسجد نبوي کې مونځونه کړي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، صدقې یې ورکړي دي، جهادونه یې کړي دي، او دونه په پیغمبر مبارک اعتماد او دونه اعتماد چې کله مړ کېده زوی ته وصیت وکړ بچې ماله به د حضور پاک کمیس راوړی هغې کې به ښخی. دونه په پیغمبر اعتماد و. د دې زمانې منافقینو په شان دي نو چې په مولا باندې آدم اعتماد، داس اعتماد و. او بیا په خپل زوی ته وصیت وکړ بچې جنازه به د ما رسول الله مبارک کوي. یعنې څومره اعتماد دی. خوله کې د پیغمبر دشمن، خوله ښځه به د زړه کې د اسلام دشمن.